ستړي مشئ قدرمنو لیدونکو کتونکو، زه یزجان وزیر یم او تاسې ګورئ د ما ادبي خپرونه. قدرمنو کتونکو، د فیسبوک یا ټولنیزې رسنیو په نړۍ کې ډېر زیات تکړه خلک پراته دي خو پټ دي. هغه پټ خلک زه وار په وار په د خپلو خپرونو کې میلمنه کوم او د تاسو سره یې معرفي کوم. نن مې هم یو داسې شخصیت را پیدا کړی دی چې د برې پښتونخوا خوست ولایت سره تعلق یافته دی. ښاغلی ډېر زیات قدرمن انسان محمد رفیق رومان صاحب دی. محمد رفیق رومان صاحب په سفر دی، په بهر وطن کې ژوند تیروي، خو نن راځو د رومان صاحب سره خبرې کوو او څه پټ احساسات یې خوندي کړي دي، د زړه پټ ویرونه دي، هغه به هم تیارو. محمد رفیق رومان صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت دې راکړه د ما په دې خپرونه کې تا ته ډېر زیات هرکلی وایم. په خیر راغلی، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام محترم ایاز وزیر صاحب، تا ته او ستا د پیج مینوالو ته ټولو ته سلامونه احترامات ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. ډېره مننه معظم او محترم انسان. دا راته ووایه چې په کم وطن یې، چیرته یې مسافري کوي؟ حالا اوس خو فی الحال په اماراتو کې یم، د مسافرۍ شپې ورځې دي، بس دلته یې اړوو، نو اوس مو دلته یو فی الحال. بس د بده مرغه دا مسافرۍ چې دي د پښتنو داسې ښایي چې ته په میراث کې موږ ته پاتې شوي دي، خو خیر خدای دې هغه وختونه راولي چې په وطن کې وو ټول. څه کوي، څه کارونه درلودې دلته؟ والا فی الحال خو بس دلته داسې خاص کار خو مو نه دی معلوم، خو بیا هم لګیا یو کارونه کوو. ښه، ژوند مو روان کړی دی، مزاحمت کوئ. قدرمن رومان صاحب، راځو اصل موضوع ته. غواړم چې ستا په شعر په لیک لوست باندې خبرې وکړو، خو ګیله مې دا ده چې تر اوسه پورې د ځان پټ ساتلی و. ولې دا حساس خلک ځان پټ وساتي؟ باید چې دا خو راښکاره وي. والا خو بعضې وخت ځینې مجبورۍ وي او په سفر کې خو بیا ډېره مشکله وي، کارونه یې سړی ډېر زیات مصروفه وي، نو ډېره مشکله چې سړی یا غونډو کې یا په مشاعرو کې یا په ادبي بنډارونو کې ګډون وکړي. د دې وجې نه هم سړی یو څه له مصروفیاتو وجې هم سړی نشي کولی چې بهر راووځي او له ملګرو سره یا په ادبي تنظیمونو کې برخه واخلي. نو مصروفیات دي، کارونه دي، بس یو خوا مسافر یو او ډېر وخت دلته و، نو اصلي سبب یې دا هم دی. سمه ده. رومان صاحب، زه خو غواړم چې دا لیدونکي په انتظار دي، د شعر په طرف ته راځو. څه به راسره شریکوي په دې نننۍ خپرونه کې؟ ایاز وزیر صاحب ډېره مننه. یو شعر به در سره شریک کړم، وایي چې ورک شولو د تللیو خبر نه ښکاري. ورک شولو د تللیو خبر نه ښکاري، اوس لکه نظر په نظر نه ښکاري. هسکه د شمله پر کلي کام ساته، ټیټ چې له غونډیو شي غر نه ښکاري. اوس چې ستا پر شونډو باندې شونډ ږدم، خوند پکې هغه د کوثر نه ښکاري. سترګې دې که سترګو کې وانچوم، ځای به د ننګونو خیبر نه ښکاري. سترګې دې که سترګو کې وانچوم، ځای به د ننګونو خیبر نه ښکاري. غمه د پخوا غوندې نه لرو، اوس ویړې سینې سمندر نه ښکاري. او سترګو کې موسیږي چې ور وګورم، ماته خو رومان مرور نه ښکاري. ډېر بهترین دی رومان صاحب. غواړم داسې سلسله وار یو 2-3 غزل را سره شریک کړي. مننه به کوم. راځم یو بل غزل ته وای چې ساقي راشه مې پروشه، خلاص کمال عقله هوشه. په قدم مې ستا قدم دی ګنهګاره بادنوشه. له محمود ایاز ورک دی پوی زما په گفتگوشه. هر څه هیر شول هیرې نه شوې، هغه 2 سترګې مدهوشه. اوس خاموشه سمندر یم لرې زه له جم او جوشه. او په پښتو مې درته ووې هر څوک نه هیرېږي پوشه. رومان ما پسې رنځور دی، درد او غم یې جار په خروشه. ډېر بهترین دی رومان صاحب، ډېر بهترین دی. خپله سلسله چې ده جاري وساتئ، دا د غزلونو سلسله جاري وساتئ. یو غزل به بل راځه له هجره مو د زړه داغ داغ خندارې ګرځي. راځه له هجره مو د زړه داغ داغ خندارې ګرځي. ته هغه څوک یې چا پسې چې خپله لارې ګرځي.
لکه سپرلی چرته چې ته کېږدې قدم لاليه هلته د تورو تیږو هلته ګلونه هم د تورو تیږو بارې ګرځي. په هغه ښار کې د ښکلا توهین په ډاګه کېږي لوڅې لغړې ښایسته نجونې مردارې ګرځي. څو اورېدونکې د ښه ذوق کندې پیدا کړم ورته نن مې په ذهن کې غزلې څو شهکارې ګرځي. په تصور کې چې د زړه په زخم لاس وخمه ماته باڼه ستا د ښکاري مرغنو کارې ګرځي. رمانه څه شو ستا د راز او نیاز لالی یادوم اوس لاس په لاس د نورو خلکو سره ښکارې ګرځي. وا رومان صاحب وا ډېر زیات دادونه مې ومنه د بیا اورېدو غزلو. رومان صاحب زه خو غواړم چې اخرنه یو را سره شریک کړي دا زما ذوق به هم مات شي او دا د لیدونکو ذوق به هم مات شي. هیله کوم او د اخیری غزل به در سره شریک کما وای چې چرته پر ذوق ستا برابره بشم اوري به ما لکه سندره بشم. کمر جوړه د محبت د سین شوې په لاس به درشم ملغلره بشم. ایاز وزیر صاحب زه چې زما دا خاموشي ګورمه په ځان مې وډاشم ډبره بشم. او ستا په باغي سترګو کې سترګې ګنډم دومره پوهېږم چې هود سره بشم. کاړولی مخ راوا نړوي ظالمه یاره بې هنره بشم. مرمۍ وریږي په مورچه د وړکو تاو له وجوده د چا زغره بشم. او رومان بریک دی یوه داسې چیغه د بربادۍ د غره له سره بشم. ډېر بهترین دی رومان صاحب ډېر زیات خوند یې وکړو چې دومره خواږه غزل دې را سره شریک کړل. ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړو ګرانه یاز جانه بس خدای مو ښاد لره آباد دې وی. ډیره مننه. قربان شم دغه ادبي لړۍ چې دا روانه به ساتو هم که په سفر یو که په وطن یو که په مشکلاتو کې یو د خلکو ذوق به ماتوو پښتو ته به کار کوو ادب ته به کار کوو شاعرۍ ته به کار کوو اصله شاعري اصلي شاعران به خلکو ته ورپېژنو. بالکل بس الله دې تاسو ته ډېر عمر درکې بس سلام په خپل کار کې کامیاب لره او موږ به هم کوشش کوو چې تر ډېره وخته ستاسو غوندې د خلکو ملتیا وکړو او همکاري یې وکړو په هر ډګر کې. بس ډېره مننه ژوندی قربان شمه پولۍ خدای دې سپارم. په مخه مو ګلونه.